نو دا تقریبا 400-500 کاله مخکې تاریخچه لري. ښکاري ټول داسې ګډې وډې دي. وایي ستړی مه شئ تاسو ګر لکه ښه زلزلې چې ځپلی یي که نه دې خواته عجیب انداز کې پرېښي دي. لایټونه وګوره دا ګوره دا لرګي دي ښه که نه پوهېږي دا کوم ځای دی. السلام علیکم ورحمت الله. دا ویډیو ډېره تاریخي ویډیو ده او ډېر مهمه ویډیو ده. تر اخر را سره پاتې سئ. زه تاسو ته داسې تاریخي ځایونه ښیم ښه. دا اوس وګوره دغلته تاسو ته څه شی نظر کې راځي. ګوره دا هسې تر اخره وګورئ. ګوره دا تاسو ته تاداوونه غوندې ښکاري. تاداب نه دی او دا داسې ویرانه غوندې ځای نه دی. ګوره هسې فکر ونه کړئ چې همدا داسې ګډوډ ځای دی ښه. دې خواته چې بیا دی دلته بیا نو وګوره داسې آبادیانې دی ښکاري درته. دې خواته وګوره دا دروازه ښکاري درته. دې خواته دا آبادیانې وګوره رڼاګانې دي حساب پته. خو دغه په منځ کې دغه ځای چې تاسو ته ښکاري دا داسې عادي ځای مه ګڼئ ښه. دې خلکو ته خپل هسټري خپل تاریخ څومره مهم دی. چارچاپېره دومره ښایسته آبادي ولې دا ځای داسې کنډواله پرېښی دی. څه شي په خاطر یې پرېښی دی؟ دا دې لپاره نه دی پرېښی چې بس خالي پنجره ترې تاو کړي خلاص نه. تاسو پوهېږئ دلته د مکتب ماشومان راولي دې لپاره د خپل د وطن یا خپل د هېواد تاریخ دې ته ښیي چې دا قلعه ده. پوهېږئ دا کوم ځای دی؟ وبه یې ووایم درته. دا جده ده. نو جده چې ده خصوصا په اسلامي هېوادونو کې بیا خصوصا په خلیجي هېوادونو کې ځان ته یو تاریخ لري. دغه ځای کې چې موږ کوم ولاړ یو دې خواته دا دروازه هم درته راولم. دا دروازه ده دا باب جده ده. نو دا تقریبا 400-500 کاله مخکې تاریخچه لري. خصوصا دغه شاته چې دا قلعه مې درښوده. په دغه ځایو باندې د دنیا کفارو یا خصوصا پرتګالیانو یا نورو ملکونو خلکو هغه وخت کې چې دوی تیری کوه یا هغه وخت کې چې دوی اشغال کوه یا داسې تاریخ پوهان وایي چې څو ځلې دلته دوی حمله کړې په دغه ځای دا قلعه چې ده کومه مې درته وښودله اوس دا بنیادونه دې راسپړندي دي. په دې ځای باندې څو ځلې دوی حمله کړې بېرته ناکام شوي دي. دا ته اوسه پورې په تاریخ کې د دې اشغال ناممکن و که نه. دا یو بحري ښار دی چې تر اوسه پورې په تاریخ کې نه دی فتح شوی. نور اکثر همدا جده او اکثر هغه ځایونه چې هغه بحري سمندري لارې لرلې بندرګاوې لرلې هغه اکثره قبضه شوي دي په دوی باندې پرتګالیانو یا انګریزانو یا نورو قومونو. هغوی به چې راتلل به او هغه ځایونه به هغه ښارونه به ورسره فتح کول نیول به قبضه کول به. خو جده تقریبا واحد تاریخ دا لري چې دا اوسه پورې نه قبضه شوي او دلته خلک اوسېدل هغوی 6 ځلې د دفاع کړې ده تقریبا د دې په دغه قلعه کې. اسامه ورو دلته داسې ځایونه هم دي د ده په وینا باندې چې هغه تقریبا 1400-1500 کاله مخکې یو مسجد دی. اوس موږ لاړ شو هلته تقریبا 1400 کاله یا 1300 کاله وخت د رسول الله صلی په وخت چارچاپېره هماغه وخت کې نو ځینې خلک وایي چې 1100 کاله تاریخ لري. هلته چې کوم چارتراشونه او کومې دروازې او کوم دستکونه لګېدلي دي هغې نه معلومات کېږي. او دغه شاته ټرین دی اورګاډی چې دی دا خو یو عام یو دوکاندې جوړ کړی دی عارضي. خو دلته چې موږ هغه ته ګورو که نه دغه بلاکونه کې لکه چې رهایشي نه دي. دا رهایشي نه دا ټول دوی د تاریخ لپاره ساتلي دي. دلته څوک اوسېږي نه. دلته څوک نه اوسېږي. په دې باندې ډېر غټ مصارف په دې خاطر کوي چې دوی خپل هغه آیډنټیټي یا خپل شناخت ساتل غواړي. د مکتبونو ماشومان راولي ځوانان راولي دلته هغوی ته د خپل ثقافت ښکاره کوي چې ګوره موږ پخوا موجود دلته موږ دستکاري ورته ښایي دوی ته لاسي صنایع ورته ښایي دغه راز لباسونه داسې خپل چې کوم د آبا و اجدادو کوم ژوند دی کوشش کوي چې دوی هغه خلکو ته معرفي کړي هغه ورته وښایي. دا ټول اوس ځینې کورونه کې دا کور وګوره دا کور ته پوره دا وګورئ په کوم زوړ حالاتو کې تاسو وګورئ لکه ښه زلزلې چې ځپلی یي که نه خو دې خواته ورته دیوالونه هغه کړي دي او دې خواته عجیب انداز کې پرېښي دي. لایټونه وګوره دا ګوره دا لرګي دي ښه که نه دا لرګي دی. هسې وګوره هغه بکسې که زموږ ستاسو مکرویانونو کې چې مخکې پنجرې دي د اوسپنې وي خو دا ټول د لرګیو دی ښکاري ته څومره دنګه لوړه ودانۍ ده او ټول دا خو به اوس مصنوعي ورته جوړ کړي که نه دا پخواني دی ښه پرېښي دي ورته. او دې خواته ګوره دې خوا په دې بل ودانۍ باندې هم کار شروع دی. دا ګورئ دلته یې لیکلي دي العمده لاین که نه حي البلد دقاق العمده او دې خوا هم ګوره دا ټول لرګی دی ښه
اکثره په دې هغه کې یو پخوانی سیستم دی لکه زموږ او ستاسو وطن کې خصوصا نورستان او یا هغه ساحې چې ځنګلونه لري لرګی پکې زیات وي دا وګورئ نو دلته دې کړکیو ته وګورئ او صفایي پکې نو داسې صفایي ده دلته به دغه هم وي که نه کوم ځای کې ده ها دلته دی دا هم دی او دلته به اکثره ورو د سیلبینان به هم راځي که نه سیلبینان به هم ډېر راځي زیات دغه ځای د ډېرو لکونو خلک دلته راځي د ورځې به ډېر رش وي ډېر زیات رش وي د ماښام نه وخت تر د شپې 11 پورې شاوخوا د خلک راځي مختلف اروپایان هم راځي نورو قومونو خلک هم راځي هغوی دلته ګوري او دغه دا کوڅې ته وګوره تنګې تنګې کوڅې دي ښه ډېر ښه ورځو په تاسو یم ګورم اوس یې تر اخره ویډیو سره خپره کوئ دوستانو سره ویډیو هم چینل یوټیوب چینل کې به هم پرته وي فیسبوک کې هم او دې خوا ته وګوره ترمیم دا هغه کوي که نه سیټینګ یې کوي دا ریکیانونه وګوره دا ریکیانونه دا پخواني ریکیانونه سیستم دی او دې خوا ته وګوره دې بکسې ته وګوره دا هم اوس داسې زړه زړه ښکاري ګورئ ښکاري که نه وزارت منیسټري اف کلچر وزارت ثقافه نو دا دی اوس دې خوا وګورئ حارة البحر کافي اف ډرینکس دا ګوره هلته ښه کافي او دا شیان هم پکې کېږي ډېر خوندور بیت الفروسیه ابراهیم الحمد ماشاءالله ادې او یو نیم کس پکې لا اوسه پورې بیداره دي ونې منې هم پکې شته ګوره دا د ورځې د چوکۍ کې ټول خلک ناست وي موږ هم داسې وخت کې راغلو چې بیا د ورځې رش ډېر او سړی نشي راتلی که نه صفایي پکې ماشاءالله داسې صفایي ده شوې ده داسې ښکاري دې خوا ته ها چوکیدار پکې ناست دي دې غرفو کې دې خوا ډېر مزدار دی او دغه ونې دومره خوندور بوی کوي لکه چې عطرونه پېژندلي دا ونې ګوره ډېر ښایسته بوی دی او ګوره دا ټول د لرګي نه جوړ چې دا لرګی به دی د کوم ځای خپله خو سودای لرګی نه لري یو ورځ ما د دوی نه پوښتنه وکړله ښه چې دلته به پخوا دا کوم لرګی استعمالېدو مساجدو یا داسې مهمو دغه دپاره ما ته دلته یو مورخ هغه راته وویل چې اکثره وخت به دا لرګی دوی د بحر غاړې ته ساحل باندې کشتیګانې چې ماتې شي د هغې غټ غټ پټونه هغه پټونه یا هغه ټوټې به یې راوړلې د لرګي بیا به چې دی هغه به دروازو کې لګولې یا دروازې به پرې نه جوړولې او اکثره وخت به هغه لرګي استعمالېده نو داسې هم شوي دي چې د نورو منطقو نه لرګي راوړي نورو ملکونه راوړي ډېر غټه اندازه کې کافي اندازه کې لرګي دی استفاده کړی ګوره دې خوا ته ګورې څونه غټې غټې سندرچې دي دا بیا دا عکسونه بیت یا باعش که نه باعش هم داسې لیکلي دا پکې نقاشي ده سته ښکاري نو دا ګورئ دې ځای نه تر هغه ځای پورې لرګی دې دا بیا هم داسې ښایسته ډیزاین کې دروازه ده ګوره ښکاري به درته دا بیا دی د فرهنګ د عربانو عکسونه نو ټول د وزارت د اطلاعات او فرهنګ لخوا هغه اداره کېږي ښه څنګه وروره قندهار په نوم یو فلم جوړ شوی دلته یو فلم جوړ شوی و نه پوهېږم چېرته قندهار په نوم او خو د هغې ځینې صحنې چې دی په دغه منطقه کې دلته او په دې دلته فکر کوم دا شوټینګونه موټینګونه هم ډېر کېږي د فلمونو دلته ګورئ ټول بیا په یو رقم باندې ښه دا ګوره څومره خوندور ښایسته ښکاري یا الله درونه پکې دا ترږمۍ غوندې ده چې بل شی پکې دی
نفس دا کوټې داسې جوړې لکه جنیاتو والا دی بالکل یو لیوه د ویرې اوس دلته پخوانی مسجد را رسېږي ښه د 1400-1500 کاله مخکې چې دا ویل ډېر تاریخ لري مسجد شافعي ورته وایي دا دیم پکې ناستې دي څنګه چل نه نیکه یو ده سلام علیکم وای ستړی مه شې سترګې شنې نه دي خوند نه کوي هغه بلې ته ګوره تنګې سترګې میو دې ته هم خوب راغلی ښه دا وګوره څونه ښایسته غټې غټې دروازې نو ډېر داسې خوندور ځای دی هغه خوا ته بیخي داسې معلومیږي ګوره ورته هغه څوک سعودي ته راځي چکر راوهي عبادات ته وخت ډېر ورکوي خو بیا چې کله تلئ یو ورځ نیمه ورځ دلته کوی چې پکې وګرځئ چوکۍ ګوره ټولې بندې کړي چې څوک کېني ښکاري یا خوا دې خوا ته خوندورې یا خوا ته مخکې ځو ښه نو دا بله څه ښکاري ټول داسې ګډې وډې دي لکه بمبار کې چې لګېدلې دې خوا ته بله ده خرې ته خوندور ښایسته یې پرېښي دا وره زموږ جنجال دا دی چې زموږ ځای کې هم داسې وي نو نه یې پرېږدي دا دې هم ګرځي اوس نیمه شپه ده هلکه خو ویده شوي توریانو دی بل ټول یو سیسټم باندې ورور دا داسې دي لکه هغه دی ټول چې یو نفر جوړ کړي که دا ما پخوانۍ نقشه ده دی دا ولې هم داسې ښایسته ښایسته کړي دي چې هغه زاړه ځایونه هم ورسره ټول ډولي ډولي ښکاري او په دې یو کور کې ګورئ دا یو طرف لرګی دی بل طرف لرګی او دی بل طرف ته دا ګوره څونه ښایسته ښایسته پیشوګانې پکې دي شو ښه وړاندې ورڅنګ کې مونږ هم نظوره کړه چې خوږ هم نه کوي او دې کوټو کې اوس خو د ورځې پکې سړی یېرېږي نو هېڅوک هم پکې نه خو دا سړکونه ورته دومره ښایسته خوندور جوړ کړي دي ټوله چې دې رسېد شو لاړو تښتېله ښه بیا جامع شافعي ښه دا مسجد دی تا چې ویلې ښه دا ها اوس بند کړی دی دی خو جوړ کړی دی که نه جوړ کړی دی ښه دغه دی که نه توریانو څه کوي ویده شي که نه توریانو How are you? How are you? You are fine? Good. يلا نودي شوف هركا Where are you from? Where are you from? من أين؟ من أين؟ لا معلوم لا معلوم أنا معلوم ما شاء الله دلت أقوله ته چې شیخ پوښتنه کوي وایي ته چې دا بل طرف نیسي ماشاءالله دی لټینګ هم نه وي دومره سړی پکې ښایسته ښکاري دې ساحو کې دا مسجد دی ښه جامع شافعي دا مسجد دی جامع شافعي عثمان طرف جوړ کړی دی او دلته لمونځ هم کړی دی پکې څنګه عثمان طرف جوړ کړی دی او دلته لمونځ هم کړی دی وایي مسجد دا خپل حضرت عثمان رضی الله عنه دغه په وخت کې جوړ شوی دی دا دومره تاریخي مسجد دی عثمان رضی الله عنه دروازه راځي چې دروازه یې وګورو ګوره چې هغه در تدبیر ته خواته ده ښه دا د حضرت عثمان رضی الله عنه په لاس جوړ شوی په هغه وخت کې بیا دلته لمونځ هم کړی دی دغلته تاریخچه ده زه بیا دلته لږ نږدې کوم کوی سي ویلو دی ښه دی مانو ډیورنګ د ټور ښه هغه د هغه لپاره شي ورته وایي ټوریزم خلکو څوک راځي چکر لپاره یا ګوري هغې ته هغه معلوماتو دا دوکانونه دي که نه ها دا هم دوکانونه دي
نو دا مناره پخوانۍ پریښې ده ورته ګورې دا تقریبا څومره مئه ته یې ویلې 1100 1400 1400 کاله که نه 1000 زرو ته وي 4 څلور ته وي 100 سلو ته وي بیا نو 1400 کې ها دا نو سامور ډېر ښایسته نه ښکار وکړي لټینګ تیار جوړ دی ګوره ښه لټینګ تیار جوړ دی خاطر درځي دی پښو دا څه خطرناک پښوګانې دي بخي درېږي دی خاطر صفایي ته خو وګوره خدای یو قسم ته خوشبويي ده هغه ونه څنګه ما خودونه هغه خو دلته زایمانو دا عود دغسې شیندلي دي موږ یو بوتل کې نشو پیدا کولی ځان ته دی دغسې ټول د ازادي صحت برابر کړی جوړ کړی دی که نه هغلته کفترې ته ښکاري دا دوه ناستې دي دوی به کومې قصې کوي بیدې دي دا دی کړکۍ ټولې ماتې دي خو یو خبر ده په دې ټولو کوڅو کې دغه لګولې کیمرې دي چې د پیشوګانې هم تې بې ځایه پر ونه وهي که نه سما ورور داسې ځای ته دې وګرځولو چې په خوب کې مو الله کله لیدلي وی هلته یو ځای دی په لغمان کې اورې نشان کلی ورته دی ښه هغه دا کوڅې دا کلی یو دا کوڅې دومره تنګې دي چې یو بام نه بل بام ته ښې سړک کې وهی شي ښه دا ورې دلته دې پردو ته ګوره او دا به ګاډانې دا سیکیورټي کسان دي دا داسې ګاډی چې اواز مواز نه کوي خلا پټ ګرځي که غل مله وي که نه زر یې راګیر کړي د هر دوکان باندې خپل هغه لیکلي دي لوحې دي که نه دا وګوره ښه همق رقم باندې لوحې ښه دا ساحه ده دلته یې دې ونې خوشبويي وګوره که دلته به خلک کافي مافي او مجلسونه دیرې به یې نو څومره خوندور د دې ونې سیسټم ته وګوره لاندې وګوره مونږ خو بس واره برابره شي که نه وخت ورپسې اوس بدبختانه هغه یو قسم ته برقي ارې دي چې ورته یې واچي که نه په یو شبه کې په یو ثانیه کې شاید بل مخې راواړي پیشو دا پیشو سیلفي دی دا وګوره که نه وی وتښتېله پوه نه شوم تا ویلې د دې ونې دومره قدر دی که ونه ووهي په موټر باندې دغه ونه باندې چې کوم مصارف کړي کوم هغه کړي هغه ټول ورپسې حسابوي دغسې که ملامته ونه وي نه ونه څنګه به ونه خو د چا مخې ته نه راځي خو خلک د ونې مخې ته ورځي هغه ورپسې ټول حساب دي هغه دا ټول دا دوی یو خاص سیستم باندې دا ټولې ونې دلته حکومت سره ثبت وي دغه کې بلدیه کې بلدیه کې ښاروالۍ کې ښاروالۍ ټولې ثبت وي د دې خپل هغه ترمیم او د دې ساتنه او د دې دا په وخت باندې کوي په څه خاطر باندې کوي چې دا شینکې زیات شي یو ښکلا ده خوشبويي ده هوا صافوي پخواني چینلونه ښه دغه د دې ټول وزارت ثقافت د وزارت هغه سره ده وزارت د لاندې کې کنه د وزارت او ثقافت اطلاعات او کلتور چورته اطلاعات او کلتور چورته وایي دوی ټول کوشش کوي چې خپل تاریخي آثار ژوندي بیرته وساتي دا رنګ وګورئ د ټولو دروازو رنګونه تقریبا یو شی دي دا د چاخانې لپاره دا ګوره همدې لیکلي که نه چای څښلو او رښتیا بل شی دغه ده دا یې توپونه او د خولې خو بندي کړي ورته دا د پورته جنډه وایي خولې ته د خدای برابر که دا ده باب بنت باب الفرضة شارع الذهب
دا هغه دي ښه کومه ځو ورون ویډیو خو دې وکتله. نو زه د تا لپاره یو خوشخبري لرم. خوشخبري دا ده خصوصا هغه ورونه او خویندې چې هغې د افغانستان څخه یا مثلا په نورو هیوادونو کې اوسېږي او اسلامي مراکز او دیني مدارس همدارنګه زموږ او ستاسو د وطن ښوونځي یا مکتبونه هلته نه وي، نو طبیعي خبره ده چې اولادونه به زموږ او ستاسو په داسې یو محیط کې لویږي چې خصوصا که اروپا کې، امریکا کې، استرالیا کې، په کاناډا کې، نو چې کوم ځای کې اوسې په خوی به د هغه اوسې. که ته څومره کوشش وکړې نو طبیعي خبره ده چې ته به مصروفه یې. اولاد ته وخت ورکول خصوصا په هغسې جامعه کې سخته وي. نو الحمدلله ملګرو سره په شریکه توګه باندې داسې یو کاریکولم باندې کار کړی دی چې دغه کاریکولم موږ ستاسو اولادونو ته تدریس کو. نو فکر وکړه چې په 6 میاشتو کې د اولاد به داسې تربیه اخیستې چې فکر کوه چې ستا په خپل غېږ کې لوی شوی دی. او همدارنګه همدغه اولاد دی چې چېرته ځي په کوم مجلس کې ته ناست یې دی راځي د دغه آداب د چې کوم احترام مشرانو ته کشرانو سره نو چې هغه نور یې وویني متاثره کېږي به. که نن دا اوس بسم الله که په دغه وټساپ کوم سره اړیکه کې شه قرآن کور آنلاین اکاډمي ملګرو سره په شریکه جوړه کړې په ډېر زحمت په ډېرو خواریو الحمدلله په لسهاوو ماشومان زموږ سره دا اوس درس و تدریس لاندې دي او کیدای شي د هغې مور و پلار یا د هغې میندې تاسو وپېژنئ هغې سره اړیکه کې شئ تاسو ته به د قرآن کور آنلاین اکاډمي هغه صفتونه درته وکړي بلکې صفت نه څه چې حقایق یې در سره به شریک کړي. همدا اوس بسم الله که د قیامت په ورځ د الله تعالی له مسؤلیت څخه به هم خلاصې او آینده کې به خپلو اولادونو ته خدای مو کړه شرمنده نه یې. موږ به خدمت کیو او دا کاروان به انشاءالله مخ ته ځي. السلام علیکم.